او د غټ سړي سره مې شر راغللو چې په غوسه کې مې ډغره ورکړه زه ترې 2-3 قدمه وروسته لاړم د غټ سړي سره مې شر راغللو چې په غوسه کې مې ډغره ورکړه زه ترې 2-3 قدمه وروسته لاړم او چا پوډري ته وې روجې سختې دي چا پوډري ته وې روجې سختې دي هغه وې پرېږده مړه دا بسې وي د دې نه ګرانې ګرانې مونږ خوړلي پوډري بل ته وې یخني غوندې ده پوډري بل ته وې یخني غوندې ده هغه وې خلک وایي دنیا تاویږي جوړې چې مونږ پکې کالام نه راغلو او باندېچي ډیو بوتل شراب وګڼل باندېچي ډیو بوتل شراب وګڼل ډرکه یې وکړې توبه مې دې وي لاړو ایمان مې په سپېږمو ووتل استاد غزل وې تشریح نه ورتله استاد غزل وې تشریح نه ورتله وې په توبو مې د توبه وي ربه کاپر لنډی څومره جوړ تلی دی او د حج نه راغلو وې کاته راړوه د حج نه راغلو وې کاته راړوه دوکاندار وې ګنې قرضه راکوي وې د نوم نه وړاندې میاجي ولیکه او د قربانۍ ګډې په خوب کې ولید ورته یې وې جنت ته لاړې که نه هغه وې زه خو لا په فریج کې پروت یم خوله یې ور جوخته کړه چې بانک تیز وکړم خوله یې ور جوخته کړه چې بانک تیز وکړم مایک کې شاټو چې د خولې ونیو بیا د اذان په ځای دولۍ وهلې خوله یې ور جوخته کړه چې بانک تیز وکړم مایک کې شاټو چې د خولې ونیو بیا د اذان په ځای دولۍ وهلې او ما یو دهقان ته ویل څه حالات دي وی شکر شکر رزق رب راکوي انګوره زیات تر د بازار راوړو د شپې په 2 بجې میلمه راویښ کړم د شپې په 2 بجې میلمه راویښ کړم چې نری خولې والا چارجر پکار دی ما وی د پلنې خولې بیلچه به راوړم یو مولانا صاحب نکاح تړله چې د نکاح هغه کیسې وکړه شاعر وی واه واه یو ځل بیا ووایه او چې نکاح ته ډاکټر ډریپ خېجوو چا ته تپوس وکړو بابا دې څه کړ وی هغه په کلینیک کې چارج ته پروت دی د یو پښتون نه چا پوښتنه وکړه د عربیانو دا جګړه په څه وه وی څه صورتونه یې وې او لاندې وتل وی چې په مخه د زمری راتېر شي ملا صاحب مونځ پې خرابېږي که نه هغه وی نه خو که اودس پې ټینګ او انګریز پښتون ته وی وټ از یور نیم انګریز پښتون ته وی وټ از یور نیم وی ترس دی منډې انګریز وویل وټ وی خو طلاقه زیارت ګل یم تعلیم یافته وی د خور جاب مې وشو انپړ ګڼل جوړمړ ماشوم پیدا دی وی زه الله دې د اخر ګټه کي یوې ښځې ګاډي کې الټۍ کولې ما کلنډر ته وی شاپرې ورکړه هغې وی خانه څه خوړلی نه شم او ما ورته وی د خدای ولي څه کوې هغه ویل د خدای ولي به ته یې مونږ خو ځان نه غریبان خلک یو یوې بوډۍ ته مې وی خېجه خوړځې خدای راستي دومره خوشحاله شوله لکه چې خرې ته باجي ګل ووایي